د دې په بل کتاب کې راځي په تفسیر په ډیرو کتابونو کې دا روایت راځي د دې آیات په تفسیر کې واشرقت الارض بنور ربها يعني وای بنور ربها نه مراد رب الارض امام الارض يعني دا امام دولسم امام دا د ځمکې خدای ده. استغفر الله. دا بحار الانوار د مسلمانانو د دې بحار الانوار 250 جلد ده. د ځای کې ګوري 250 جلد بحار الانوار لاندې به دا بلې صفحې ته ورسو چې هغې کې واضحه درته ښکاره سي. بحار الانوار العالم العلامه الحجه فخر الامه مولا محمد دا یې خپله ټاپه ده ښه دا یې خپله ټاپه ده 98 صفحه ده 98 صفحه سوه تاريخ الامام الثاني عشر 12 امام تاریخ ښه دې ځای کې روایت ته وګورئ دوه ویستم نمبر روایت په دې باب کې علي ابن احمد عن عبيد الله ابن موسى عن محمد ابن احمد دا رازي عن زرارة قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول إن للقائم غيبة امام جعفر صادق عليه السلام چې د مودي د مهدي لپاره به غیبه وي یعنی دا اوس پټ قبل ان يقوم وهو المطلوب. ښه دې ځای کې راځي ولم ذلك دغه زراره وایي ما ورته ویل یا امام ولې به دی پټ وي قال يخاف هغه ویریږي دې ځای ته وګورئ قال يخاف وأومى بيده إلى بطنه يعني القتل يعني هغه د مرګ نه ډارېږي یعنې د تاسې په خدای قسم دوی له دغسې چا نه مدد غواړي کومک غواړي. دا اوس ګوري د الله سي څومره صفات دي دوی دغه مهدي ته ورکړي دي. اوس په ایران کې خو باید د اسرائیلو هره ورځ په زرګونو خلق مړ کېدلی تایرې راغورځېدلی او یو مزایل هم باید نوی ورپرېښي چې په ایران کې لګېدلی وي. زه خو امام د دوی رب الارض ده. د دوی په بل کتاب کې راځي په تفسیر په ډیرو کتابونو کې دا روایت راځي د دې آیات په تفسیر کې واشرقت الارض بنور ربها يعني وای بنور ربها نه مراد رب الارض امام الارض يعني دا امام دولسم امام دا د ځمکې خدای ده. استغفر الله. دا څوک ده؟ دا د ځمکې خدای ده. نو د ځمکې خدای اوس د دوی کوم مدد وکړ؟ دې سړي څه شي وکړل؟ څه مدد یې وکړل تاسو؟ په کار خو دا و چې په اسرائیلو کې د هغوی تیاره در پورته کېدلی او ده تر دالکۍ داسې رانیودلی چې ولاکه رانه پورته سي. من بعد ما بیناه للناس في الكتاب اولئک یلعنهم الله ویلعنهم اللاعنون. الله وایي چې د ما د دین چا یو حکم پټ کړل د ما او د ملایکو د انسانانو د پیریانانو د ټولو لعنت ته ورباندې نو مهدي ټول قرآن پټ کړی ده نو خو که د دوی په عقیده کې خدا صحیحه خبره ده نو اوس د ټولو ورباندې لعنت ته د دوی په مهدي باندې اول الله لعنت ورباندې ویلی دا د اهل بیتو سبحان الله اهل بیت ټول عمر ځان په قرآن قربان کړی ده قرآن نه ده پټ کړی اهل بیتو بلا ور وګرځئ یا اهل بیتو بلا ور وګرځئ ښه